ترمپ ادعا کوي چې امریکا هر کال طالبانو ته میلیارډونه ډالر ورکړي دي. نوموړي چې دغه خبرې د لوړي مراسمو په درشل کې کولې وویل که طالبان د دغو مرستو دوام غواړي د امریکا وسلې باید بیرته ور وسپاري. د ترمپ بیا راتلو دا پوښتنه له ډیرو سره مطرح کیږي چې سیاست باید افغانستان پر وړاندې څه وي. یو شمېر کابل میشتې هیله مند دي چې د کار پیل به یې افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې وضعیت بدل کړي. موږ ترې هیله لرو چې ښایي په نږدې راتلونکي کې یا هم یو څه وروسته افغانستان سره مرسته وکړي او یا ښوونځي پرانیزي. خیلی از مردمای ما یا هم سیاستمدارا کسایی هستند که برای زمونږ ډیر خلک او یا هم سیاسیون په دې نظر دی چې ترمپ یو ښه انتخاب دی. دا چې اوس یې ولسمشر ماڼۍ واک په لاس کې دی او په ډیرو رایو راغلی خلک هیله مند دي چې یو عمومي تغییرات راشي په ځانګړي ډول د ښځو د زده کړو په برخه کې، ځکه موږ ټول ورته اړتیا لرو، ځکه ښځې د ټولنې نیمه برخه نه ټوله برخه جوړوي. نو که دغه تغییرات راشي ډیر به ښه شي. پیکر جامعه که مکمل پیکر جامعه هستن، پس اگر تغییرات کلی در بخش تحصیلات برای خانم‌ها شود خیلی خوب میشه. له طالبانو سره د دوحې هوکړه د ترمپ د تیر ځل واکمنۍ پر مهال وشوه. ترمپ هم وخت نا وخته د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال افغانستان یاد کړی. اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر شمیر هیله مند دي چې د ترمپ په بیا رسمي پیل به افغانستان کې وضعیت بدل شي.